अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद। ज़मा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम द कुरान करीम और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम द तालीमातो यौलु य हिस्सा हागा हुंदा چې په هغه کې در قیامت پورې دراتلونکو فتنو تذکرہ موجوده ده। د قران کریم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو کې دغه فتنو تذکرہ خالص په دې بنیاد باندې ده چې یو مسلمان دغه فتنو نه ځان خبر کی او د خپل ایمان حفاظت کی، لکه حدیث کې راځي हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाई कि कान अन्नासु यसअलून रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर। सहाबा किराम बद नबी अलैहि सलाम ने द खैर मुतालिक तपूसुन कोल और मा बद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना द पितनो पे हवाले सरा इल्म हासिलो दगा इल्म द हासिलुलो वजह दा सहाबी पखल इरशाद फरमाया मखाफत अन युद्रिकनी मा बद नबी अलैहि सलाम ने फितनो इल्म जका हासिलो ददी यरी दला सच असनद ला इल्माई पर नतीजा के दगा फितनो शिकार शु और जुमुन ईमानुन त नुकसान पुरसी नो कद कम फितनो न मुन कुरान करीम आगा करियो और द कम फितनो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आगा करियो नो पदी खातिर आगा करियो چې یو مسلمان د خپل ایمان د تحفظ په خاطر باندې دغه فتنو نزان واقف کی او داغه خپل ځان محفوظ وساتي۔ قران کریم کې الله تعالی ارشاد فرمای یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه۔ मुफस्सिरीन हजरात जिक्र कई چې دې آیات کریمه کې الله تعالی په دې امت کې د یو فتنې د ارتداد پیشنګوئی کړي چې په دې امت باندې به یو حال او یو وخت داسې مرضی چې پاره کې به خلک خپل ایمانونه پریدي او کفر به اختیار دغه ارتداد دغه فتنې آغاز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري دور کې او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په ابتدائی ادوارو کې د مانعین زکات په شکل کې او د مدعیان نبوت په شکل کې دغه فتنو ظهور وشو او هغه فتنه د ارتداد د هغه وخت نواله تر دې ساعته پورې په مختلفو ادوارو کې په مختلفو شکلونو صورتونو کې ظاهری محترم ننن دغه فتنه د ارتداد زمونږه استاد په دغه معاشره کې د الہات په نوم باندې دا دکرنګي نبی عليه الصلاة والسلام د ډیرو فتنو تذکرہ کړی یو طرف ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فتنو کثرت ته اشاره کوي نو دغه فتنو د کثرت تشبیه ور کوي د باران د ساس کو ساس کوقع المطر دا فتنی با بدی امتیانو داسې پیدر پی راځي لکه د باران ساس کی چې پیدر پی راځي۔ بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فتنو سنگینی بیان چې دا فتنه به معمولی فتنه نه دا به انتهایی سنگینی فتنه یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ سبب یو مسلمان سبب یو انسان مومنی بیگا به کافری بیگا به مسلمانی سبا به کافری دا دغه فتنو سنگینی ده چې دا به وړي فتنه نه محترم په دغه فتنو کې بعضی فتنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نام بنام ذکر کړی او په هغه فتنو کې چې نبی علیہ السلام دا غي په نوم تصریح کړی دا یو فتنه د انکار حدیث ده۔ محترم 1400 سال امت مسلمه د قران کریم د تعلیمات پرانا کې په دې خبره باندې متفق دي چې څنګه قران کریم د الله تعالی عظیم الشان کتاب دی د دین ماخذ دی د شریعت ماخذ دی د کرانګي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارکه دې تم یو تشریعی حیثیت حاصل دی دا د دین او د شریعت ماخذ
لیکن افسوس چې نن د سوشل میډیا په ذریعے سره د یو منظم سازش په نتیجه کې نن په معاشره کې دغه فتنه دا خوريږي چې د هغې په نتیجه کې ډېر مسلمانانو ورونه یا خود دغه فتنې شکار شو او د انکار حدیث فتنې طرف ته لاړل یا کم از کم دغه منکرین حدیثو د شکوکو د شبهاتو نه ضرور متاثر په داسې حال کې د اهل علم یو لویه ذمہ داری ده چې اهل علم دغه فتنو تعاقب وکړي انتهایی په سنجیدګۍ سره په متانت سره په دلایل سره او د هغه مسلمانانو ورونو چې کوم دغه فتنو نه متاثر دي دا غي د شکوکو د شبهات او ازاله یو ډیر انتهایی په خوش اسلوبۍ سره او دا د دې وخت انتهایی ضرورت بلکې موجوده وخت د الہاد د پاره پوړای چې دا انکار حدیث د اهل علم په مشاورت سره دا غي د بار بار اصرار او په توجه سره محترم مونږ دا فیصله کړی دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو د تشریعي حیثیت د قران کریم پرانا کې واضح کړي چې قران کریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکاو تا قول فعل او تقریر تا کم حیثیت ورکړي دي د قران کریم پرانا کې زموږ مسلمانانو ورونو ته هغه ښکارش په دې حواله سره مون باقاعده د یوې سلسله آغاز کو چې پاغي کې د نبی علیہ السلام د حدیث مبارکاو تشریعي حیثیت د قران کریم پرانا کې بیانې او د فتنې د انکار حدیث تاریخي جایزه باغی کې اغستې خو محترم زمون مقصود په دې سره صرف دعوت فکر هاغه ملګرو ته چې کوم ملګری د انکار حدیث د فتنې شکار دي هاغه رونو بایګانو ته چې هغه د انکار حدیث نه متاثر شوی دي په شکوک او شبهاتو کې مبتلا دي هغه ته صرف دعوت فکر دی چې دغه دلایل پرانا کې تاسو په دغه خپل فکر باندې سوچ وکړئ غور وکړئ فکر وکړئ زمونږ پوره یقین دی د الله تعالی په ذات چې دغه رونه دغه ملګری د تعصب نه بالاتر په دغه دلایل باندې د انصاف په نظر باندې غور او فکر وکي ان شاء الله الله تعالی بدیتا راه راسم اخی او پر راه راس او دین اسلام بدیتا استقامت نصیب کی وما توفیقی الا بالله